تازه نوې او ډیر بد خبر په لومړي ځل په بګ بیش سیالۍ کې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او مجيب الرحمن داسې کار کوي چې نړۍ ورته حیران شو. دا چې څه کړي دی ویډیو را سره تر پایه وګورئ په ډیر سبب پوه شئ. ګرانو مینوالو یو ځل بیا مو په سلامونو هرکلی کوم. د برزبن هیډ او ایډلیټ سټرایکرز لوبډلو ترمنځ نننۍ لوبه کې ایډلیټ سټرایکرز په ډیرې اسانۍ سره د برزبن هیډ لوبډلې ته د 10 وکټو په توپیر ستره ماتې ورکړه. د لوبې په پیل کې پچا د برزبن هیټ لوبډلې وګټله او لومړی توپوهنه غوره کړه. د برزبن هیټ لوبډله په توپوهنه کې په بشپړه توګه ناکامه شوه او په 11 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په له لاسه ورکولو سره 100 منډې وکړې. د دوی له لورې مټرین شاه درې څلوېښت لوبډل مشر کریسلین شپږ منډې ترلاسه کړې. مجيب الرحمن هم له 2 توپونو سره مخ شو چې یوه منډې ترلاسه کړې او ناسوځېدلی پاتې شو. د ایډلیټ سټرایکرز له لورې لیام اوکنور 3 ویسګر 2 راشد خان پیټر سیډل او ټراویس هیټ یوه وکټه ترلاسه کړه. د 101 منډو هدف د ایډلیټ سټرایکرز لوبډلې ډیر په اسانۍ سره د پیل توپوهونکو په مټ په 10 اورونو کې ترلاسه کړه او د برزبن هیډ لوبډلې ته د 10 وکټو په توپیر ستره ماته ورکړه. د ایډلیټ سټرایکرز له لورې پیلسالټ وشپېته ناسوځېدلې او جیکوډرالټ 33 ناسوځېدلې منډې ترلاسه کړې او خپله لوبډله بریالی کړه. د برزبن هیټ لوبډلې له لورې کوم توپ اچوونکی وکټ ترلاسه نه کړه، خو افغان ورو توپ اچوونکی مجيب الرحمن په نننۍ لوبه کې ډېر وټکېد. نوموړي په 3 اورونو کې 40 منډې ورکړې. د یادولو ده چې دا په بګ بیش تجارتي لیګ کې د مجيب الرحمن دویمه لوبه ده چې د برزبن هیټ سره لوبیږي. هغه په لومړۍ لوبه کې هم کومه وکټه نه وه ترلاسه کړې، خو په 4 اورونو کې یوازې 14 منډې ورکړې وې او دغه لوبه هم ایډلیټ سټرایکرز سره وه چې برزبن هیټ پکې بریا خپله کړه. نو دوستانو مجيب الرحمن ته دعا وکړئ چې الله دې ښه وځلوي، ځکه چې که دی څومره بده کارکردګي کوي نو افغانان پې ځورېږي او افغانان پې خفه کېږي. نو دعا ورته همیشه کوئ. نو ډېره مینه او مننه چې ویډیو مو راسره ولیدله. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.